جوړ په خیر تکړه. زه نن غواړم چې تاسو ته د توسانو یو چال وکړم. نو زما څخه ورقې دي، زه به په دې ورقو کې توسان پیدا کړم او راوباسم. دا دی، دا یو توس، دا بل توس، دا بل توس، دا بل توس. ښه، نو زما څخه څلور توسان دي. زه دا څلور توسان چې چاته ورښکاره کړم، وم که چیرې تا خوښوئ کوم توس خوښوې؟ هغه اکثره خلک ماته جواب راکوي، وایي زه د کرې توس خوښوم. نو په هغه صورت کې زه د ورقو شا اړوم او ورښکاره کوم چې ورقې شنې دي، او بیا یې حسابوم وم ګوره دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور. درې ورقې شنې دي، فقط یوه ورقه سره ده او هغه ستا انتخاب شوی توس دی. نو بعضې خلک بیا د پشې توس راته وایي، د پشې توس راته انتخابوي، وایي زما د پشې توس خوښ دی. بیا زه ورقې رااړوم، ورقې شنې دي، بیا یې حسابوم وم ګوره دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور. او په دې وخت کې بیا د پشې توس سوري، نور ټوله شنې، د پشې توس سوري. بعضې خلک بیا د خښتې توس خوښ کړي، وایي زما د خښتې توس خوښ دی. نو په هغه صورت کې بیا چې دا زه داسې کړم، ورقې سرې شي، د دې وارې د دې وارې ورقې سرې شي، ګوره دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور. درې ورقې سرې دي، فقط یوه ورقه شنه ده چې هغه ستاسو انتخاب شوی د خښتې توس دی. او بعضې خلک بیا د لال توس انتخابوي، وایي زما د لال توس خوښ دی. نو بیا زه ورقې داسې واړوم، ټوله ورقې سرې دي او حساب یې کړم، ګوره دا یو، دا دوه، دا درې، دا څلور. درې ورقې سرې دي او فقط یوه ورقه شنه ده چې هغه د لیدونکي انتخاب شوی د لال توس دی. نو ډېر تشکر. دا و د نن ورځې ټریک. د خدای په امان.